سلامونه لیدونکو. د سویټزرلند هیواد د بشردوستانه ویزا په اړه ما تاسو ته معلومات درکړي په تیرو ویډیوګانو کې چې د دې لپاره کوم شرایط دي او هغه د نوم لیکنې یا کوم چې موږ اپلای ورته کوو هغه فورمات څنګه ډکیږي او څنګه یې راډاونلوډ کړو. نو که چیرته تاسو هغه ویډیوګان نه لیدل، دلته زما په یوټیوب چینل کې شته دغه ویډیو چې دی د سویټزرلند هیواد د بشردوستانه ویزا په اړه عمومي معلومات او هغه شرایط دي او دغه ویډیو چې ما اپلوډ کړې ده یوه ورځ مخکې دغه فورما را ډاونلوډ کولو او هغه څنګه موږ ډکوو. نو نن موږ په دې باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شو دا فورما او اړوند اسناد چې موږ لرو هغه د سویس یا سویټزرلند هیواد سفارتو ته موږ ولیږو، ایمیل یې کړو. نو په تېره ویډیو کې ما درته ویلي وو چې د سویس یا سویټزرلند هیواد سفارتونه چې دي یو په اسلام آباد کې دي، په ایران کې دي، په دوحه کې دي، په استانبول کې دي، 15 هیوادو کې دي. نو زه د ټولو هیوادو ایمیلونه درته ښیم او تاسو ته د هغې ایمیلو ادرس او هغه فایل چې په هغه کې د ټولو هیوادو ایمیلونه دي، ادرسونه یې چې دي هغه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم درته ږدمه. دغه پی ډي اف فایل ده، په دې کې د ټولو هیوادونو اړوند معلومات شته. دغه فایل به هم زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم درته کېږدم او دلته لیکلی دي چې دغه فایل چې دی د 2025 کال د اولې میاشتې یعنې د جنوري په 28 تاریخ باندې څنګه شوی دی، اپډیټ شوی ده. نو تاسو که په کمپیوټر کې اوپن کړی وي دا کنټرول اف چې ووایي، معنا زه غواړم چې د اسلام آباد هیواد اړوند معلومات ترلاسه کړم. دا اسلام آباد دلته راغی او دلته هغه ایمیل چې لکه مخکې چې ما په ویب سایټ کې درته ویل سیم ټو سیم هغه ایمیل دی. تاسو کولی شئ چې هغلته هم پیدا کړئ، خو بیا که چېرته هغه ویب سایټ تاسو اکسس نه درلود دغه فایل ډاونلوډ کړئ ده. او یا زه ورته وایم چې تهران صحیح ده، تهران دلته ورته انتخابوم، ایران یا تهران. دلته دا د تهران دغه دی کنسلګري ایمیل ده چې تاسو کولی شئ ورته خپل اسنادونه ولیږئ. معنا دغه فایل چې دی 391 صفحې ده، د ډېری هیوادونو هغه خپل ایمیلونه او ادرسونه شته پکې، په کوم هیوادو کې چې دی سفارتونه لري. نو تاسو هم کولی شئ چې هغه دغه فایل ترلاسه کړئ او اړوند معلومات وګورئ. نو اوس تاسو چې کله ایمیل پیدا کړو، اوس به تاسو څنګه هغه خپل اسناد او فورما دې ته ایمیل کوئ. نو زه هغه طریقه هم درته ښیم. راځم نو کله چې تاسو راسئ خپل جیمیل ته، خپل ایمیل مو راخلاص کړو، نو دلته به په کمپوز باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو لپاره نوی ایمیل جوړ شي. نو دلته به د هغه هیواد ایمیل ادرس ولیکئ. که چېرته تاسو هر هیواد ته د هر هیواد کې د سویس کوم سفارت چې وي هغو ته ایمیلونه ډاکومنټ لیږئ، هغه که ایران ته لیږئ او یا پاکستان ته لیږئ یا دوحې ته او یا استانبول ته. نو د هغه هیواد ایمیل ادرس به دلته ولیکئ. هغه ایمیل ادرسونه خو ما درته ویل چې په دې فایل کې هم تاسو کولی شئ پیدا کړئ او دغه ویب سایټ کې هم کولی شئ چې تاسو پیدا کړئ. و زه معنا خپل اسنادونه لیږم اسلام آباد ته، تاسو به راسئ دغه ویب سایټ ته، دلته به دغه د پاکستان د اسلام آباد دغه هغه راواخلئ، ایمیل راواخلئ او د ایمیل ادرس په دې ځای کې به یې څنګه وکړئ، په ټکي به یې ورته فیسټ کړئ. صحیح ده. دلته سبجیکټ کې درته وایم چې تاسو چې ولیکئ، له هغه نه مخکې به تاسو اسنادونه ورته ټچ کړئ. دلته چې کله راسئ نو تاسو لپاره کوم اسنادونه دي چې تاسو باید له دې سره شریک کړئ د ایمیل له لارې. اول خو هغه اپلیکیشن فارم د کوم چې ما درته طریقه ښودلې وه چې سره کوم ډکیږي، یو هغه ده او الکترونیکي تذکره ده. او که چېرته کیس لرئ، کیس مو لیکلی وي یا اړوند کوم اسناد درسره یي هغه به ورسره ټچ کړئ. پاسپورټ سو او عکس سو دغه اړوند اسنادونه به تاسو ټول داسې سلیکټ کړئ، ټول به انتخاب کړئ او یا کولی شئ یو هم انتخاب کړئ او په اوپن به کلیک وکړئ. ټول به دلته راسئ دغو ته جیمیل ته به راسئ، ایمیل ته. صحیح ده. په دې سبجیکټ کې به تاسو چې ورته ولیکئ، دلته به خپل نوم ورته ولیکئ او تخلص لکه عارف الله عارفي د دې کس ډاکومنټي او ډاکومنټس به ورته ولیکئ. صحیح ده. او فار هیومینیټیرین ویزا. صحیح ده. بس داسې به ورته ولیکئ. نو کله چې تاسو دغه سبجیکټ ورته ولیکل نو تاسو به په سینډ باندې به کلیک وکئ، نو ستاسو اسنادونه دې ته رسیږي. نو دغه وه د سویس یا سویټزرلند هیواد بشردوستانه ویزا ته د اسنادونو د لیږلو طریقه او د ایمیل تاسو څنګه کولی شئ هغو ته ایمیل ولیکئ. نو که چېرته تاسو کوم سوال یا نظر لرئ ما ته کمنټ وکئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک یې کړئ او که زما سره یوټیوب چینل مو نه یې سبسکرایب کړی هغه هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو د داسې ویډیوګانو لپاره په وخت باندې خبر شئ.